الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العلي العظيم. د هر څه د مخ اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وبعد. زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. قدرمنو زموږ د نن ورځې موضوع ده په هکله باندې د شب قدر یا د لیلة القدر شپه چې ډیره عظیمه او بابرکته د فیضونو د رحمتونو ډکه شپه ده. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و حضور ته جبریل امین علیه الصلاة والسلام مبارک د قدیمو زمانو د یو بزرگ مسئله راوړل او د هغه د فضیلت بیان وکړي چې په مخکنی ادیانو کې یا په مخکنی وختونو کې د انبیاو یو داسې شخص تیر شوی دی چې هغه شمعون غازی نومې دی او هغه زر میاشتې د الله رب العزت دپاره طاعت عبادت بندگی و جهاد کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې اورېدلو سره په زړه کې دا راوګرځېدل چې زما امت مسلمه امت مرحومه چې دی د دې عمرونه ډېر کم دي. کاشکې الله رب العزت دا فضیلت زما امت مسلمه امت مرحومه ته ورکړی وی. نو جبریل امین علیه الصلاة والسلام مبارک د الله رب العزت په حضور کې ورغلی. الله رب العزت ورته دا صورت مبارک ورکړ چې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ستا خوښه او ستا تقاضا دا وه چې زما امتم کاشکې د دې فضیلت د دې جهاد د برکت او د دې طاعت او عبادت او د بندګۍ د برکت څخه برخمن سي. نو الله رب العزت سورة القدر نازل کړي چې مشتمل دی پر 5 آیاتونو مبارکانو کې. الله رب العزت فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر، په تحقیق سره موږ نازل کړی دی دا قرآن عظیم شان په هغه شپه کې چې هغه شپه د قدر ده. بیا نو د دې د مخه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دې قدر شپې نوم هم نو اورېدلی او علم هم نو ورسره. الله رب العزت یفلا دا تمهید ورته ږدي. بیا پوښتنه کوي چې وما ادراک ما لیلة القدر، چا علم درکړي چې لیلة القدر څه شي ده؟ د تعظیم دپاره وایي، د تفصیل دپاره وایي، د تفضیل دپاره وایي، د فیضان او د برکت دپاره وایي چې دا د لیلة القدر شپه څه شي ده؟ تا ته علم او پوهه چا درکړم؟ بیا برته الله رب العزت تفصیل بیانوي. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د قدر شپه چې د هغه خیر د تر 1000 میاشتو. مفسرین حضرات فرمایي لکه امام قرطبي رحمه الله امدارکم، تفسیر ابن کثیر رحمه الله امدارکم، تفسیر فخر الدین رازی رحمه الله امدارکم، امام غزالی رحمه الله وای 24 شپې او ورځې تېرې سوي وي. بیا الله رب العزت په هغه تاک شپه کې چې د 25م کېږي الله رب العزت دا قرآن عظیم شان را نازل کړي. نو اوس د دې څخه دا معلومه شوله چې لیلة القدر هغه په تاکو شپو کې راځي، په 21م، په 23م، په 25م، په 28م او په 29م. په نیز د عربو 28مه شپه ده. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مبارک به هم په دې شپه باندې ډېر خواري کښله. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، دا شپه د قدر چې ده یا شب قدر چې ده دا خیر د تر 1000 میاشتو. تنزل الملائکة والروح، الله رب العزت په دې شپه باندې ملائکې را نازلوي او جبریل امین علیه الصلاة والسلام مبارک را نازلیږي. علما لیکي وایي د جبرائیل علیه الصلاة والسلام مبارک نوم خو وروسته یاد سو، یعنی په ملائکو کې خپله بیا وروسته یاد سو. دې ته څه شی ویل کېږي؟ تخصیص بعد تعمیم، یا پلا عام راغلی بیا خاص راغلی. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بعضې اصحاب کرام پوښتنه کوي چې د جبریل امین علیه الصلاة والسلام مبارک د نزول څه ګټه او څه فایده ده؟ وایي کوم څوک چې طاعت کوي، عبادت کوي، بندګي کوي، ذکر کوي، اذکار کوي، لمونځ کوي او د تهجد لمونځ کوي، په اصطلاح باندې نفلونه کوي، حمد وایي، صلات والسلام او تسبیحات وایي، نو جبریل امین علیه الصلاة والسلام مبارک په دې کور باندې داخلیږي، د دې شخص څخه خپل وزر وایي. بیا اصحابو کرامو پوښتنه وکړله یا صحابیاتو چې د دې وزر د وهلو څه ګټه ده؟
نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل کوم چا چې د جبرئیل امین علیه السلام مبارک د وزر سره مس سو الله رب العزت پر هغه باندې جهنم حراموي او جنت ورته واجبوي. نو تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. په دې شپه کې به د الله رب العزت د طرفه څخه سلامونه وي. دا تر څه وخته پورې ده؟ هي حتی مطلع الفجر، تر هغه وخته پورې تر څو پورې سهار داخلیږي. نو دا باپیزه با برکته شپه چې ده دا باید موږ او تاسو په طاعت عبادت بندګي ذکر و اذکار باندې تیر کو او د تهجد لمونځ وکړو او نور نفلونه وکړو چې الله رب العزت مو د دې فیض او د دې برکت او د دې رحمت څخه برخمن وګرځي. قدرمنو الله پاک موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د دې مختصر خبرو څخه استفاده وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.